کابل کې د 10 میلیونه ډالر په پانګونې سره د درملو جوړولو یوه نوې فابریکه جوړه او په فعالیت پیل وکړ. لایف ریل د درملو په تولیدي فابریکه د کابل ښار په صنعتي ښارګوټي کې نوې فعاله شوه چې بېلابېل ډوله درمل پکې تولیدیږي. څنګه چې لایف پرال فارما په افغانستان کې د کیفیت لرونکو درملو د تولید یو نوی نوم دی، ډاډ در کوم چې کیفیت، معیار، قیمت ټولو برخو او اړخونو ته به خپل سټنډر عالي ساتو او د خلکو ژوند سره د لوبو پر ځای به وطنوالو د ژوند ښه والي او روغتیا ته پاملرنه کوو. صحي درمل که داسې معیاري درمل ونه لرو نو د انسان د صحت سره د انسان د مسلمان د صحت سره ظلم د جفا ده. تجارایی که مال تولید بکنن و صنعتکارایی که تولید بکنن و تجارایی که مال وارد بکنن تولید بکنن باید یک احساسی داشته باشن، مالی به کیفیت تولید نکنن و تجار مالی به کیفیت وارد نکنن. دا سوچ او فکر له خپل دماغ وباسو چې مونږ خپل وطن نسو جوړوي بلکې خارجان به راته جوړوي، بل څوک به راته جوړوي. دا منفي فکر ده. راځئ په خپل نفس په خپل ځان باور پیدا کو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل با کیفیت درمل له روغتیایي اړخه سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیت درمل بیا د انسانانو ژوند ګواښي او له کمیت مخکې به د درملو کیفیت ته پوره پاملرنه وشي. با کیفیت درمل له صحي اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیت درمل د صحت لپاره زهر دي چې تولید یې د انسانانو د ژوند سره لوبي او جفا او له شرعي اړخه یو ناروا عمل دی. په دغه مراسمو کې د خصوصي سکتور استازو وویل چې اوس مهال په هیواد کې د پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې. که په رښتیا سره ځان د افغان بچی بولئ او که په رښتیا سره ځان مسلمان بلئ، دا وخت دی چې د اسلامي امارت ملاتړ باندې او د دې اساس وخت کې چې نړۍ موږ نه خط راتاو کړی دی او اقتصادي مشکلات جوړوي، موږ ته امنیتي مشکلات جوړوي. په دې وخت کې په افغانستان کې یو فابریکه جوړه کړي، د خپلو بچیانو ته هغه ته کار زمینه برابره کوي. ټولو هغه افغانانو ته مې دا اپیل دی چې راشئ. اولنۍ خبره شکر الحمدلله په افغانستان کې امنیت برابر دی. دلته ټول دوستان ناست دي. جلال الدین تشریف لري، زدران صاحب تشریف لري، زمونږ په د 25 کال کې پاچا صاحب تشریف لري. په د 25 کال کې په دغه 10 کال کې 25% زمونږ عواید زمونږ په امنیت باندې مصرفېدل. نه مصرفېدل ورونو. اولاد مکتب ته تو باډیګارډ مو ته نیولی و، خپل زري موټر یې اخیستی وي، نن په کرولا کې ناست یو کونړ له ځو. د شکر ځای دی. د یادونې وړ ده چې د لایف ریل د درملو په تولیدي فابریکه کې 10 میلیونه ډالر پانګونه شوې چې بېلابېل ډولونه درمل پکې تولیدیږي او 300 کسانو ته پکې په مستقیمه توګه کاري زمینه هم برابره شوې ده.